غزوه حنین آغا هم وشوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا مختلفو طرفونو لا دعوتی جرګې ولې غلې عاملین یې ولګل مجاهدین یې ولګل او دعیون یې ولګل د دنیا مختلفو اطرافو لا او هغوی لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل هدایات او فرمایل د مکې د فتح نه بعد پنهم کول د هجرت ربیع الثانی میاشت کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بل لخر تیار کړو او د هغه امیر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جوړ کړو دا بنو توی قبیله وا او د بنو توی قبیله بوتخونا وا پاغا کې د دوی مشهور بوت و فلس نمای وا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لخر د فلس بوت ته متولی پورا د علی رضی الله تعالی عنہ په مشورنا کې ولګلو اندوزتن 200 کسون مجاهدین دا د علی صاحب سره او بنو توی قبیله لا روان شول آلتا چه ورسیدل د شپې ټیم وو نو په بنو توی قبیله باندې حمله وکړه او د توی قبیله چې کم بوت و دایم موت کړو ټوټي ټوټي کړو او څمول د غنیمت ته ونیولو پاغی کی بندیون مونیول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واپس روان کړل پدغو بندیونو کی یو مشهور کس چې عدی بن خاتم نمیږي داغه خورم ګره شوی وا او دغه ورور و عدی دا شام له وتخلو اغا شام ولا خلکم عیسیون وو او دای په خپل باندې عیسی وو صفانه نمای وا د خور و اغا په بندیونو کې ګیره شوا دا عدی ډیر د مشهور سړی زوی رہی خاتم طویی دا د پلور وو او دا ډیر زیات مشهور وو په صحاوت کې په دا ټیم کې هغه مړ دی نو د خاتم طویی صحاوت په دنیا کې مشهور وو د اکثری زمن غدی او صفانا دای لوروا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا بندیون نو ورستل شول او د مسجد نبوی سره یې روي سور کړل
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې تیرې د جمعات لا نو دغه بندیونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا په دغه بندیونو کې صفانا چې د غدی خور وا دغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا आवाज وکړو یا رسول الله وې ټول پاترو چې د مو پلور وفات ته او د مو یو ورور دی چې د مو پر منډه تل وحی ګټه ګټه کوي آغا ته خلای دی او زبندی کې رشولم ته په مو باندې رقم وکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ته هغه ورور چې د الله او د الله د رسول سره دښمنی کوي د الله او د الله د رسول د وجنه ته خلای وای بالکل د ما اورور غدی بن خاتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي رحمتا للعالمین تلګ انتظار وکا شامل بدرمه او شامل خو بیل اتلای نشي داسې یو اعتمادي کس چې ملوشي نو زبه ته د غسر پرېګدم بالکل تعزو دی په لږو دو درو ورځو کې د شام یو قافلار تیار شولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفانا لای چې تم مصر زون تیار کا زون یې تیار کړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صفانا رسختوی د لیارې خرچای مېر کړلا او پلیار کې سورلی لګيږي سورلی پورې یو خم ور کړلو او کپڑے ور کړلې ودای رسخت کړلا صفانا چې کله د اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولدل اسلام یې قبول کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه او دا غینه بعد سیده لوړلا شام لور سیدا او په شام کې د خپل ورور سره ملو شو او خپل ورور لای دا ټوله کیسه یې ویل وکړه او بیا ورور لای چې اې د مو ورورا د توې پر پدا کې خیر دی چې ته د سړی سره ملو شه یره په ځون مارو والا دا سړی بد اخلاق نه رہی دا سړی ډیر دی اوچتو اخلاق ولري نو عادي د خپل خور لای چې ز په خپل فکر مان یم تر ته خور یو خيوره وا هغه ویلې چې ورورا دمو مشوره خدارو چې دا سړی دی الله پیغمبر دی دغه زون ورسوا کدا سړی د رښتیاو د الله پیغمبر ویل کدی نو چې څومره مخکې مون پر وړل شي اجر و ثواب دی او کدا سړی بدشاوی نو او ورورا بیام دی لایم چې تبه نقصان نه پوتې کېږي چې څومره مخکې د بدشاه سره تعلق جوړ شي ناره مخکې کې دل پکور دی عادی بن خاتم چې دا خبره د خور ور ویدله نو د اغزو نه روان شو او سیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملو شو او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت وکړو او اسلام دای قبول کړو اومي خور ایمان وروړلو او وسرا عادی بن خاتم رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان وروړو دلوی درجه صحابی دی آغا په اسلام او په ایمان باندې منور شو دا اثرات د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د پیغمبر د اخلاق متعلق الله قران کریم کې فرمایي وانک لغلا خلق العظیم اے پیغمبر ته د اخلاق په اوچته درجه باندې الله رب العالمین دې پمونږ تاسو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کر پیدا کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دبرنا باركم دعاء کو یا الہ رب العالمین د خیر و د رحمت برنونه وروا
الله دې تو د قهر او د عذاب نام اوستا الله گناهونه معاف کا څومره مریضان دي شفای کامله عاجله ور نصیب کا څومره بندیان دي الله رهایی نصیب کا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.